پاپاسې شو. ما پکې مورم وه، ترور مې مو وه، خورور مې مو وه، توریانې او ترګان او نیکه وو. ټول کور لاړو. ملګرو که یو طرف ته مو وګورو نو د اختر خوشحالي ده، او که بل طرف ته مو وګورو نو 9 جنازې پرتې دي. د یو کور نه 9 شهیدان وځي او هغه په قبرستان کې ښخیږي، او د دغې شهیدانو نه دا یوه ماشومه پاتې کیږي او د دې سره یو وړوکی ورور پاتې کیږي. د دوی د سترګو د مخې دغه واقعه راغلې ده. دوی ټول حقیقت ښکاره کړی چې آیا دا واقعه څنګه راغلې ده، دا قاتلان وڅوک وو، دا ظالمان څنګه راغلل، ټول کور یې شهیدان کړله. نو د دوی دا ویډیو به زه تاسو ته پلی کومه، خو تاسو دا ویډیو مهرباني وکړئ مخکې شیر کړئ، ځکه دې واقعې یوازې زه نه یم خفه کړې، پلې نه دي خفه کړې، ټول کلي خفه کړې، بلکې ټول پښتانه یې خفه کړي دي. نو ځکه پس ټایم داسې واقعه راغله، په موږ پسې د اختر ورسکور کړل، یوازې ما پسې نه، په بل پسې نه، په ټولو پښتنو پسې او خاص کر د دې علاقې والو پسې. ما چې څومره هم واورېدل نو دې علاقې ټول خلکو ویل چې یا د اختر خوشحالي سره چا مړی موږ ته یادېږي، زموږ نه د اختر خوشحالي هېر کېږي، ځکه دا ډېر زیات ناجایزه واقعه راغلې ده. زما په ژوند کې چېرته هم داسې واقعه نه ده راغلې، پس ټایم داسې واقعه راغله نو موږ یې ډېر زیات خفه کړلو. یار دا ظلمونه به تر کوم وخته پورې کېږي؟ دا قاتل چې کوم ګرفتار شوی دی دل دی خپل انجام ته ورسوي، که دا چې د انجام ته ونه رسي نو دا دې نه به نور پښتانه هم خبر شي، نو هغوی به هم داسې چل کوي، خدای مکه سبا بیا داسې واقعه راځي. نو دا قاتل که چېرته خپل انجام ته ورسېدلو او دا ټوله سوشل میډیا ډکه کړله چې او قاتل خپل انجام ته ورسېدلو، نو زه تاسو ته چیلنج درکوم که بیا دپاره چا داسې کار وکړلو نو بیا راشئ چې څه کوئ سې زما سره، خو چې کله دا قاتل انجام ته ورسي. داسې ډېرې واقعې هم راغلي، مخکې هم راغلي دي، نو لکه قاتلان صرف په جیل کې دي، شهزادګان په شان ژوند هلته تېروي او بس هغوی له سزا ورنه کړي، نو بیا بل راپاسي داسې چل کوي. د دې ګناه څه وه؟ د دې ګناه دا وه چې دوی یې رشته ورکړي ولته، دا ګناه یې وه یا ډېر زیات د خفګان موقع دی. دا واقعه چې کوم مونږ د اوسه پورې کوم د انویسټیګیشن ټیم چې کوم فایندینګز دي او چې دا کوم ملزم چې کوم دی د ښځه چې کوم دا خفه شوې وه، د پلار کر راغلې وه او بار د وینا باوجود چې کوم دی هغه ښځه چې کوم دی په قول د ملزم او اکارډینګ ټو د فایندینګز اف انویسټیګیشن ټیم چې هغه یې ماته نه راپرېښوده. ما یو بله خور هم د ده چې کوم دی هغه په بل د ملزم پر ور واده وه او هغه چې کوم دی هغه یې پرېښوده، 2 ورځې مخکې هغه خپل کور ته تللې ده او هغه پرې کور ته، او دا چې کوم دی دا یې ماته نه راپرېښوده. نو دا زه سوخ شوی وم، زما چې کوم دی د دې په نتیجه کې ما دا ایکسټریم اقدام چې کوم دی دا ډېر زیات قابل افسوس چې کومه واقعه ده دا رونما شوې. دا کسان دا چې کوم دی یو زوم دی او خپل څښر او خپل ټوله کورنۍ شهیدان کړي دي. په څه وجه شهیدان کړي دي د دې معلومات به زه تاسو له په دې ویډیو کې درکومه، ځکه ډېر پښتانه خبر دي خو د دې نه دي خبر چې دا په څه وجه دا واقعه راغلې ده. نو دې واقعې اصل حقیقت به زه تاسو ته په دې ویډیو کې ښکاره کوم، خو دا ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ د ثواب په نیتو، ځکه چې بیا دپاره پښتانه داسې نه کوي. پښتون به تر کوم وخته پورې ټوپک رالي؟ پښتون چېرته په جرګه باندې خپله فیصله ولې نه کوي؟ پښتون له ټوپک نه کار اخلي، په ټوپک باندې خپله فیصله کوي، ځان هم غر کړي او بل هم غر کړي او بل هم غر کړي، د ټول پښتنو زړونه یې دغه کړه، ازادي کړله. اسلام کې چې کومه سزا ده نو الله پاک دې وکړي چې دغه سزا دې قاتل مجرم ته نصیب شي، ځکه داسې واقعیت موږ ډېر ولیدل خو داسې نه کېږي که نه، ځکه پښتنو دا معاشره تباه او برباد شوله. نو الله دې موږ باندې رحم وکړي او الله دې د کلي خلکو له هم د زړه صبر وکړي، ځکه ډېر خلک پسې خفه دي، ځکه ډېر زیات ناجایزه واقعه راغلې ده، داسې واقعې مخکې چېرته نه ده راغلي. نو بس الله دې موږ ټول له زړه صبر راکړي او دې هلک چې څومره لکه دې خلکو چې څومره هم رشته دار دي الله دې هغوی له هم د زړه صبر وکړي. راکړه اجازه ته چې چېرته هم یې الله خوشحاله ساته. دا ویډیو خپلو ملګرو سره شیر کړئ، ډېر زیاته مننه. والسلام.